محترم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سیرت آغا بیانیدل دی خطبوں کے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش اور رضاعیه میاندم ذکر شولے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او رضی خپل مور بی بی آمینه بی بی دتا پیوی رکھڑلے و محترم پا دی عربو کی یو عادت و دا دی اگوی یو رواجم و چی دی باندو نا بدا زنانه رات للی او اگوی با زان سرا دی پیو دی پارا مشومان بود للو دی عربو کی بیا خاص کر کے مکی او مدینه نا گیر چاپیر چکومی ایک باندی وی داغه زنانه براغ للی او ځان سره به مشومان بوتللو هغوی ته به یې پی ورکولې او بیا به د پلار د بچي چې ده ځکه عربو کې یو دا خوی و مروت دا دوی کې یو قسم غیرت هم و چې چا به سره احسان وکړه نو د هغې بدله به یې څه نه ورکوله نو د مور دی بچی تا بچی پای ملاو شولی نو دی پلار با لاړل کله به یو خان ځان سره بوتلو کله به څه مال واخیستل ګډې بیزې به ځان سره بوتلې هغې زنانه ته چې د بچي ته به پی ورکولې هغه ته به یې تحفه وروړله اگر چې ډېر کله ته به هغوی دام نه خوښوه چې موږ ته څوک څه راکړي بعضو زنانو به دا نه و چې موږ دا خو تاسو پی خرڅوو خو عربو کې هغه مروت و ناغوی با تش آغا نپره خودلو او دیکی بیا څه وجه وه چې دا زنانا یو خپل بچی هغه د تین جدا کی او بل زنانا ته ویر کی نو دیکی بعضې فائدې به هغوی په خیال کې وی یو خو به دا فائده هغوی ګڼله په دې کې چې د دې مکی مثال د خاریې ده دې ته د هر علاقې نه خلک راځي حج ته راځي او دې کې عبادت ته راځي د هر یو خاریې نه نو د مونږ چې کوم خالص عربي ده هغه ګډوډه کېږي په دې خاریو کې اکثر ژبې داسې ګډوډ کېږي ځکه د یو علاقې خلک هم راغلي وي بلې علاقې نه هم خلک راغلي وي نو دا ژبې داسې ګډې وډې کېږي په دې خاریو کې او د مکی مثال د خاریو او عربو به دا ډېره زیاته کوشش به په دې باندې کوي چې عربیت مو خراب نشي عربي رانه څوک خراب نشي نن د عربو نه دا خوی وته ده هغوی چې کومه ته کتابي عربي کوي ډېر چې عالم نه وي هغه په باندې پوهېږي هم نه عربي ته نه ګډه وډه شوې ده دا مصر والا چې دا د جیم په ځای باندې ګاپ استعمالوي د جمعې ورځ ته هغوی ګم وي او جدید هغوی ګد وی وجه دا چې دا عربیت هغوی نه ګډوډ شوی ده خو هغوی دا نه کوله هغوی به وی چې په بانډو کې خالص عربي وي پخه عربي وي نو د دې لپاره چې مونږ بچی لاړ شي په هغه ځای کې هغه تربیت عمومي او بیا هغه خالص عربي زده کې ته ګډوډ کېږي به نه نو په هر صورت عربي پخولو لپاره او دیو جناب عمر رضی اللہ فرمایل چې تعلموا علیکم بدیوان العرب پتاسو د عربو د اشعارم لازم دي وجه څه ده د عربیت د پاره ځکه فانه من دینکم د عربي خو تاسو دین ده ګنه عربي زده کول دا لازمي خبره ده چې سړی شپېته کاله کلمه ووایي لا اله الا الله مبدي په معنا باندې ځان پوه نه لکه څرنګه دا کلمه فرض ده دې معنا زده کول دا په مونږ باندې فرض دی دا سړی د مونږ کوي الله سره مناجات کوي ایاک نعبد و ایاک نستعین وی اهدنا الصراط په کار چې دې په معنی باندې ځان پوهیږي او کله ورونو انسان مونږ ته د اذان چې کېږي دا یو لوی مونږ ته دعوت راکولی شي کاش کې په دې معنی باندې مونږ پوه شو چې الصلاة خیر من النوم مونږ ته مؤذن هره ورځ سحر کې دا وایي الصلاة خیر من النوم دا ته چې په کوم خوب باندې ودی ګرمه برستن دی ده
دین دا منز دا ډیر غوړه او کته پوهیږي حي علی الصلاه منځ ته راشه حي علی الفلاح کامیابی چې دا تکوم دی غنی دا نه دا حي علی الفلاح دی کامیابی زیاده ده خو په دې باندې خو چې موږ لږ ډېر پوه شو نو د دې عربیت د حفاظت دپاره به عربو زنانو د تینه بچي شو کولو چې دا بانډو ته لاړ شي او خالص عربي زده کړي او دا بل مقصد پکې دا هم و په دې خاریه کې چې سړی غټ شي نو دا داسې سس غوندې وي نرم شانتي وي او په دې بانډو کې په دې غرونو کې سړی دا منډې تړلې وي نو دا بدن دا مضبوط وي قوي کېږي په دې باندې نو عربو بداو چې ما بچی چې یا سس پس نه وي چې هغه ښه تکړه وي او چست وي دې دپاره به دوی د خپل بچي هغه بانډو ته ولګلو یو پکې دام چا بیان کړی ده چې د هغوی دا خیال و اگر چې دا خیال به درست نه وي چېرې په دې هغه ته هره نمونه خلک راځي وبایي مرضونه راوړي نو چې مونږ بچي بار غټ شي چې د مرضونو نه حفاظت وي په هر صورت د هغوی یو رواج جوړ شوی و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې پسې زنانه راغلې او نبی صلی الله علیه وسلم چې چا ځان سره وړی و د هغې نوم ده حلیمه بنت زویب دا د بنو سعد قبیلې وه او دا زنانه خپله حلیمه بیبي وی چې مونږ را روانې شو درې ملګري مونږ سره نورې وي خاوند مې هم را سره و یو د شودو دپاره مونږ سره په یو دپاره یو اوښه وه او د سورلۍ دپاره یو خره وه خو هغه وی چې دغ کال باندې سخترینه سوکړه وه او د ټولو نه زیات چې متاثره وه نو هغه د مونږ د بنو سعد قبیله وه په دې بالکل څاڅکی باران هم نه وشوه په غرونو کې ګیاګانې ختمې وي چې ګیا ختم شي نو مال به څه سورب شي او چې ګیا ختم شي نو مال کې به شودې دا کنځو نه راځي نو مونږ سره هغه وی ما خپل بچی و عبدالله هغه ما سره و ټوله شپه هغه ژړل او د ما سورلی دومره زیاته کمزورې وه چې ما ته هغه نورو ملګرو به وایي چې تا د وجې نه مونږ وروستو پاتې شو زمونږ نه به خلک مخکې مکې ته رسېدلي وي هغوی به ماشومان اخیستي وي مونږ د تا د وجې نه ډېر وروستو پاتې شو ما به وایي چې ما سورلي کمزورې ده به هر صورت هغه فرمایي چې کله مونږ مکې ته راغلو نو د مونږ هغه فرمایي د ما خپله اوښه چې وه هغه دا چې والله انت بذ علینا بقطرة من لبن والله که د مونږ په اوښې کې د یو څو څاڅکی شودې دې وجه نه او ما کې هم شودې خوراک چې زنانه وکړي نو په هغې بچي ته به خوراک میلاوي هغه فرمایي چې ما کې هم نه ټوله شپه مې دا بچی چې و دا ټوله شپه یې ژړلي او سورلي خره هغه هم سسترینه وه تر دې چې مونږ مکې ته راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه زنانه و تپوس کې کوم کور کې ماشوم ده فلانکی کور کې ده فلانکی کور کې ده نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق هغه فرمایي فلم يبق منا امرأة الا عرض عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم فتابعه داسې یو زنانه نه وه چې هغې ته به نبي صلی الله مخکې شوی نه و آمینه بیبي را ما بچی ده تا خاوند هغه وی چې خاوند خو ما مړ ده نو خلکو به وایي چې خاوند دا یتیم ده دا به مونږ ته څه راکړي او دا مونږ ته څه فایده راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه داسې زنانه نه وه چې هغه مکې ته راغلی وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته پیش شوی نه و او د یتیمۍ د وجه نه خلکو واپس ما عسى ان امه تصنع خلکو به زنانه به وایي چې دې مور به مونږ سره څه احسان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې واپس کېده هغه فرمایي حلیمه بیبي چې ځم راغلم دا ماشوم مې وکتل نو خاوند ته راغلم چې خاوند اوس خو نور ماشومان ټول ختم شوي دي یو ماشوم ده هغه یتیم ده وفکرهت ان ارجع ولم اخذ شیئا اوس چې تش مکې نه ځو نو هغې نه دا خبره چې هر څه د خو ځان سره خو به بوځو که نه دا د حلیمې بیبي هغه خوش نصیبي وه ورونو الله رب العالمین نه د ښه نصیب سوال کوو الله رب العالمین د هغې دپاره لارې جوړې کړي د حلیمې بیبي دا خوش نصیبي وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چا قبول نه کړ د یتیمۍ د وجه نه او حلیمې بیبي به دی چې زه تشه ځمه نو بس دا به ځان سره بول
خو د دې دا خاوند چې و حارث دیوه خبره کړې وه ورته وویل چې دغه راواخله عسى الله ان يجعل لنا فيه خيرا امید ده چې الله به مونږ ته په دې ماشوم کې خیر واچوي همیشه ورونو په الله باندې ښه امید ساتل پکار ده د الله رب العالمین د خیر تمه پکار ده الله رب العالمین خزانو کې هیڅ کمای نشته دې سړي اگر چې دا د جاهلیت دور کې و خدا خبره د خیر وکړله چې عسى الله ان يجعل لنا فيه خيرا امید ده چې الله به مونږ ته په دې یتیم بچي کې خیر واچوي او الله هم دغه څه وکړله هغه فرمایي چې ما راواخیست نبي صلی الله علیه وسلم هغه مې بس قبول کړه آمینه بیبي نه مې راواخیستله خو کله چې مونږ مکې نه روان شولو نو د ما دغه سسترینه سورلې د خره هغه د ټولو نه مخکې روانه وه نو هغه ورته وایي چې تا دپاره خرابې ده یا د زویب یا د حارث لورې ته خو اول د مونږ ټولو نه وروستو روانه به وي او اوس د مونږ تا پسې رسېدلی نه شو دومره تیزه روانه نو ما که سورلي دې بدله کړې ما به ورته وایي چې نه دا مو هغه سپرلي ده کومه چې زه پې باندې د بنو سعد نه راغلی یم اوس مغه سورلي ده الله په هغې کې خیر واچو داسې الله تکړه کړله او حلیمه بي وی چې کله ما دا رسول الله صلی الله علیه وسلم غیږ کې واچولم نو د ما پی چې دی هغه په رامخامخ شي ډېرې زیاتې شولې نبي صلی الله علیه وسلم د وجه نه الله د هغې په شودو کې برکت واچوله او بیا یې چې ما خاوند هغه اوښې ته راغلی د هغه سینه چې ده هغه هم د پیو نه ډکه ده نو خاوند ما ته راغله او ما ته دا یو خبره که والله یا حلیمه ما اصبت الا نسمه مبارکه حلیمه په الله مې دا قسم وي چې تا ځان سره یو مبارک برکتري روح د ځان سره راخستی ده دا معمولی بچی نه ده ځکه ټول مونږ په عرش کې الله خیر او برکتونه راوتو پی اوخی کې پی هغه هغې نه ډکه ده او دارنګې د تا سینې ته هم الله د پیو چینه روانه کړه دارنګ د مونږ سورلي چې د هغه د ټولو سورلو نه الله تکړه کړې ده نو دې دا علامه ده چې ما اصبت الا نسمه مبارکه الله تا ته درکړی ده یو مبارک برکتي روح الله درکړی هغه فرمایي چې مونږه نبي صلی الله علیه وسلم مې ځان سره راوړله نو ما خلکو به هغه شپونکوی ته ګډې بیزې به بوتللې مونږ شپونکي به هم ګډې بوتلې نو هغه فرمایي وتروح غنمي ما شپونکي چې هغه ګډې بیزې به یې راوستلې نو څرنګه به راغله بطانن لبنن حفلا مونږه زناورو باندې به خېټې اوچتې ولاړې وې د موړوالي د وجه نه او دارنګ پی هغه به غلانځه به یې ډکه وه سینه به یې ډکه وه ډکې ډکې به راتللې او دارنګ د خلکو ګډې بیزې به چې راغلې نو هغه به راغلې جیان وږې هالکتن مړه کېدونکې ما فیه من لبن هېڅ پی به پای کې نه نو خلکو به د خپلو شپونکوی ته غصه شولو او ورته وویل چې الا تسرحون حین یسره راعي الحلیمه چې تاسو د حلیمې شپونکی کوم ځای کې ګډې بیزې سره وي تاسو په هغه ځای کې ولې نه سره وو نو هغوی به چې قسم په الله مونږ په هغه ځای کې ګډې بیزې سره وو چې د دې شپونکي چلوي خو دا اوس مونږ نه پوهېږو دې هغه زناور چې دي ګډې بیزې هغه ماړه وي د پایو نه ډک وي او د مونږ وږي دا مونږ ته پیدې پته نه لګي نو دا یو الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم اولینی برکات حلیمه بیبي ته هغې ته راښکاره کړلو الله رب العالمین د هغې په هر شي کې برکات واچو یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه برکتونه وو یو د دې سړي هغه کلمه چې عسى الله ان يجعل لنا فيه خیر امید ده چې الله به موږ ته په همده کې خیر واچوي الله رب العالمین په دې باندې قادر ذات ده او الله هم دغسې وکړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تربیت په بنو سعد کې د حلیمې بیبي په پیو باندې شروع شوله او الله رب العالمین هغه خپله فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم به داسې غټېده لکه یو ماشوم
په کال کې غټېږي، نبی صلی الله علیه وسلم په میاشت کې دومره غټېدل. الله په دې باندې قادر ده. د مریم بی بی په باره کې الله فرمایي فانبتها نباتا حسنا، الله دا زرغونه کړه په خو زرغونه ولو باندې، هغه داس ده چې الله به زر زر غټوله. نو دا نبی صلی الله علیه وسلم دغه څه و چې په لږې مودې کې به دامره غټېده لکه یو ماشوم په میاشت په کال کې غټېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په میاشت کې دومره غټېدل او لږه مو 2 کالو ته نبی صلی الله علیه وسلم هغه موده ورسېدله. د عربو هم دا هغه و طریقه وه، بعضې طریقې د عربو الله مغسې پرېښي دي، لکه په هغې کې یو دا د پی ورټي ورکولو موده. عرب هم دا 2 کاله به پی ورکوه زنانه خپل بچي ته. الله رب العالمین او فرمایي حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. الله فرمایي چې څوک موده د تی پوره کول غواړي نو حولین کاملین 2 کاله به زنانه خپل بچي ته پی ورکوي. الله هم دغسې پرېښود. نو حلیمې بي بي 2 کاله پی ورکړلې او بیا چې کوم هغه وه بس هغه پوره شوله. ځکه امینې بي بي سره دا خبره شوې وه چې 2 کاله به مو پی ورکوو. 2 کاله چې پی ورکړلې نبی صلی الله علیه وسلم مکې ته روان کړل. خو ښځه خاوند وایي چې کوشش به دا کوو چې دا ماشوم بیا ځان سره راولو، ځکه د ده خیرونه برکتونه هغوی په خپلو سترګو لیدل. نو هغوی دا غوښتل چې نبی صلی الله علیه وسلم بیا د وعدې مطابق خو راولي، خو کوشش وکړي چې ځان سره یې واپس بوځي. چې کله یې مکې ته راوسته رسول الله صلی الله علیه وسلم او حلیمې بي بي هغې ته آمینې بي بي ته حواله کړل. خو بیا ورته وایي چې یاره مونږ دا غواړو چې دی ځان سره بوځو. هغه وایي چې نه بس دا تاسو خپله موده پوره شوه. خو په هر صورت دا ښځه خاوند کلک شولو په دې باندې خواري شروع کړله چې یاره ځان سره رسول الله صلی الله علیه وسلم بوځي. او بیا هغوی په دې کې کامیاب هم شولو. حلیمې بي بي ورته وایي چې زه به ځان سره امینې بي بي ځان سره یې بوځو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دوباره بنو سعد ته را روان شو. دې نه بعد د نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه 6 کال باندې یا 4 کال باندې د شق صدر واقعه بیا شوې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه جبرئیل علیه السلام راغله وی چیرله اپریشن یې کړله. نو هغه انشاءالله